دا اسباب چې څوک استعمالوي هغه که ټیک ټاک دی، که فیسبوک دی، که واټساپ دی، که یوټیوب دی، که ټیلیګرام دی او که نور دې ته ورته اسباب وي، د هغو په باب یو مهم اعلان، یو ډیره ضروري خبرتیا او ډیره ضروري آګاهي. نو تاسو یې په خپله هم د زړه په غوږو واورئ او کوشش وکړئ چې نورو خپلو دوستانو او عامو مسلمانانو پرې د نفع او د فایدې په خاطر ورولېږئ. موږ تاسو یو پر بل باندې دا حق لرو چې یو بل وښو ته وهڅو، په ښو یې امر کو او له بدو نه یې راوګرځوو. د دې ویډیو مقصد هم دغه دی. عزیزانو، الله پاک جل شانه په سورة نور کې په سوره نور په 19 نمبر آیات کې خبرتیا هغه کسان ته ورکړې ده چې څوک په مسلمانانو کې بې حیي خوروي، د دنیا هم د سخت عذاب او د آخرت هم د سخت عذاب. د ټیک ټاکرانو ولې ځان ویشتلی؟ څه پر خېټه یې درد دی؟ یا تاسو اوس څوک چې پیسو کې ناست دي او د خلکو مې ریکارډونه د سرو زور ډکوي، د هغه ژوند نه پوښتنه وکړئ یا پر ژوند یې پام او فکر وکړئ او د لغړي ژوند چې غریب در په در خاک په سر په څیرو چپلکو کې لغړیان به زموږ تاسو د لاکو خلکو لیدلي چې هغه یو 500 روپۍ په یو خواري باندې ګټلي، د هغه د ژوند د سکون حال واخلي. بردستي درک درته معلومیږي چې دا سړی په عذاب کې اخته دی که نه. د عذاب یو قسم نه او دا هم یاد وساتئ چې د الله پاک ساه ډیره اوږده ده. دا نه معنا چې نن تا ګناه وکړه سبا ته نه سوې راخته په عذاب کې بس نو ته خلاص وې. نه نه نه، د رانیولو ځای دی ولاړ دی. د رب العالمین ساه دومره اوږده د موسی علیه السلام څومره جلیل القدر پیغمبر دی، د فرعون په حق کې شرع کړې ده چې یا الله تې راونیسي. او یا کاله ما بعد دا شرع د الله په دربار کې قبلیږي او هغه سر راوړي هغه رود نیل باندې هغه فرعون او دغه لښکر چغل کېږي. واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. څه وایي الله پاک په خپل کلام کې؟ نو دا خبرتیا او دا آګاهي الله پاک درکړې ده د یو هوښیار لپاره. نیمه خبره هم کافي ده، اشاره هم کافي ده. خو غبي، بدبخته او جاهل قسم درته په الله واخلم زه به حنیس نسم چې د تمامې دنیا کتبخانې مراولي او ټول کتابونه مرتوی که بیخي په سمج او دماغ کې د یوه خبره مراسي، هغه به بیا هم پر خپل نارواتوب باندې د خدای پر نافرمانۍ او پر فسق او فساد او په معاشره کې د منکراتو پر خورولو د خدای پر دښمنۍ باندې دغه سیټینګ ولاړ. ولې د دې زړه مړ دی. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اوس پیره چې زنګ وکړي کې پټه سي نو هغه داسې اعمالو کې خپل ژوند را تیر کړی دی چې تر زنګو 100 واره بتره ده. رب العزت چې په کوم آیت کې دا خبر ورکړی دی غایات دا دی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة. سخت دردناک عذاب. خدای ناکرده عزیزانو زکندن موږ تاسو ته ګوري. د عذاب علیم عذاب یو قسم نه دی. عذاب یو دې ته نه وي چې ته په نس وږې. د عذاب خزانې سته د خدای سره. عذاب په دومره رقم وي چې اریان به پاتې سي ورته. بعضې خلک په عذاب اخته یي په پوهېږي نه چې زه په د کومه ځای رانیول سوی یم. در ټولو لوی عذاب هغه دا دی چې بې ایمانه انسان در دنیا تیر سي. چې څه شو سي؟ نو چې بې ایمانه در دنیا تیر سوی ولاړې اخرت دې خراب سو، تباه سوی، برباد سوی، خانه دې خرابه سو. بې ایمانه در دنیا تیرېدل. ما تاسو ته مخکې بیان کړی ولو چې د علما لیکي د ایمان د دې اخري خاتمې دی مثال دی لکه په یو پل باندې چې ته تیریږي او هغه پل د اور پر سر باندې ناکه ناکي د بزرګانو ولاکه ژړل. د اور پر سر چې ته تیریږي تیاري به غواړي که به نه. صحابه کرامو ناکه ناکي ولاکه ژړل. او دغه رنګه د جهنم په خېټه پل پروت دی. وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. دا کم آیات کې چې خبر الله پاک خپل بندگان تور کړی دی ټول مسلمانان ټول انسانان ته. نو که ستاسو زړه ته نه لوېدي د حفاظو د علماو څخه د دې ټول څه پوښتنه کولی شئ چې د سورة نور 19 نمبر آیت کې الله پاک څه خبرتیا ورکړې ده. حال دا چې دغه صورت دی چې پخوا خلکو به
داسې زنانه نه ودوله، که به لور وه که به خور وه چې هغو ته به یې دا صورت ور زده کړی نه وي. ځکه په دې کې د کورنۍ نظام ډېر احکام موجود دي. به هر حال زما ګرانو عزتمندو وروڼو، نو د الله پاک ساه اوږده ده، خو چې هر څومره اوږده سي شپه، که هر څومره اوږده سي سهار په پسې دی. عزیزانو که هر څومره د ګناهونو کې ورډوب سي حساب په پسې دی رانیولو ځای دی ولاړ دی. مالک یومدین سوی. او دا چې دا ایمان کله کله دا ګناهونه د انسان د ایمان د زوال سبب جوړیږي، بیا دا ګناهونه ژوندي ګناهونه دي. دا نه د یو ټیک ټاکر د پاره دا جایز ده، نه د فیسبوکیانو والا لپاره، نه د واټساپ والا لپاره، نه د یوټیوبرانو لپاره، نه د ټیلیګرام هیڅ والا لپاره. کیدای شي له دې نه وروسته نور اسباب هم راسي. دا اسباب دي، نه دې نه موږ تاسو د پیدې کار هم اخیستلی شو. خو زموږ ستاسو په ټولنه په معاشره کې چې نن زموږ ځوانانو ته وګورئ، نن چې د هغه کارنامو ته وګورئ، چې ځوانان نه چې مشران یې راواخلي، سترګو اوبه به دې پر مځکه ووښلي شي. څه شرم وکړي، څه حیا وکړي. هغه ایمان چې د ایمان دعوت یې کوي، د هغه کومه نښانه نوره په تا کې پاتې شو. دا خو د ښکنځلو شی نه دی، د ښکنځلو او بریتونه پکې راتاو کړي. ای ستا څه وسته زموږ د مشرانو دغه حال. بیا نو دغه د خیره سره ټیک ټاکران بس ګرد عمر خپل ځان خو خپل ځان ته بعد، یعنی بل څوک هم د ګمراهۍ ته رادعوتول، بل څوک هم د هغه هم د جهالت کار خنده د خندولو لپاره درازه نه په دین پسخن. په دین پسخن ولې انسان بې ایمانه کوي، بې ایمانه کافر کیږي، نکاح یې ماتیږي، نیک عمل یې ټول ضایع کیږي. دې ټیک ټاکرانو او دې زموږ ستاسو نو ځوانانو اذان پرېښوئ. اذان د دین شعار دی. لمونځ یې پرېښوئ. کوم شی پرېښودی؟ خدای بندګانو چې په قصد یې هم دغه سړی کافر کیږي، که په خطا کې هم سړی کافر کیږي. چې په دې خبره علماو د کفر فتوا لیکلې ده، که یو سړی پر مردارو باندې پر حرامو باندې بسم الله وایي سړی کافر کیږي. نو دې په قلم پوهه عجیبه خبره نه ده. انسان دې ته حیران پاتې شي چې ته په دنیا کې سوچ وکړه، فکر وکړه، غور وکړه. د اوبو د نل روان دی ستا کور ته، اوبه ته پیس مه ورکړه چې ستا برمې والا ستا پیپ کاټي کې نه کاټي، ته دې بیا اوبه ځینې وڅښې. او دغه رنګه ته بجلي والا ته بیل ورکړه، مې ورکوه چې ستا هغه د بیل کنکشن لین کاټېږي که نه، ټوس مامور یې له خلکو څه وړي، کلي څه وایي ولې بیل نه راکوئ نه. او دغه رنګه د پیس مدرسې والا یا اسکول ته مه ورکړه چې ستا هلک راباسي که نه، نوم یې هلته کاټي کې نه کاټئ. د دنیا هر شی باره دغسې پر قیاس کړه. ډریور ته پیسې مه ورکړه چې دی تا پر لارې د موټر څه کښته کوي که نه غورځي که نه غورځي. اوس بې نه در ورسېږي، غاښونه به در باندې چکي. عزیزه دا ایمان خو به هم څه اصول لري، یو څه به له تا نه غواړي چې دا ته وکړه، لکه لمونځ، طاعتونه، عبادتونه. یو څه به له تا نه بند وي چې دا مه کوه، که په خلکو پسخن، غرور، تکبر، رشوت، سود. دې ایمان ته انسان عجبه حیران پاتې شي چې ستا ایمان ځي د مابین ځنه. حال دا چې سود، رشوت، په دین پسخان، مثال په یو ګناه باندې سرپناه، او یو دا نه چې یو عمل ګرد عمل در پښو لاندې خپل لمونځ مې په څټه کې ولاړ. لمونځ به نه یې زده، کلمه به نه یې زده. د پېښور سړی به تاسو لیدلی غالبا ټیک ټاکر به د دنیا غټ ټیک ټاکر. عزیزانو څه نه څه سوچ فکر کول پکار دي. نو اخر ته دا ایمان څنګه ایمان دی؟ د دې د ماتېدو شی چې شي دی دا خو به هم ماتېږي، دا خو هم د انسان ځي، دا خو څه د اوسپنې کاڼي نه دی. ما تا ته ویل چې پیس ورنه کې نوم دې کاټي په مدرسه کې، بیا به ته په مدرسه کې سبق نه شي ویل. نو د خدای پاک له طرفه خو تا باندې څه لازم دي، ته به لا ایمانداره پاتې. نو دا خالي د یوټیوبر لپاره دا مسله نه ده. هر سړی چې داسې ګناه کوي، چې داسې څه نشر کوي چې هغه ناروا ښکنځلې ته یې نشر کوي، پسخن ته یې نشر کوي، ته د هغه مرستو مددګویه جوړېږې، ستا هم په دا ګناه کې پوره ونډه ده. غزلچان چې غزلې وایي، الکوان پکې ستایي، د دې کې خلک څونه چې په ګناهو کې اخته کېږي، دوی په کیسه ده د پردۍ نامحرمې زنانې تصویر او د هغه ویډیو او غزلې، په دې کې د ډېر ټولو ګناه ده. وی وربسې خبر بسې. نو عزیزانو د خدای نه ته متوجه سئ، توبه وباسئ، استغفار وکړئ. دا ژوندی ګناه ده چې یوه ویډیو ما ورلېږلې، تا ورلېږلې، نو لاړ به در هغه ساعته نه سې، دا په مرګ به هم خلا نه سې، په مرګ